په چیکو سترګو به وخت تېروو که په ټیټو سترګو پښتانه یو مرګ یو سکند مخته شاته کېدای شي مرګ یو سکند مخته شاته کېدای شي بیا بل دا چې ښایسته چې ډارېږو له مرګ ډارېږو که نه له مرګ ډارېږو ولې به ډارېږې صرف الله نه ډارېږو صرف الله نه ډارېږو مرګ نه نه ډارېږو وجه نو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه رخصت شوی ده هېڅوک نشي پاته کېدلی هر سړی به ځي هر سړی به ځي خو په چیغو سترګو به وخت تېروو په چیغو سترګو باندې تېروو بیا که نه هر قسم قرباني به ورکوو هر قسم بیا ورکوو هر غونډه هر دهشتګرد هر اجرتي قاتل هر بدماش ته تیار یو که نه تیار یو هر قسم تیار یو قرباني به ورکوو شهادتونه به ورکوو هر جیل ته به ځو اولاد ته به ځو تاڼې ته به ځو FIR-ونه ورباندې کټ کېږي 3FPO ورباندې کټ کېږي شیډیول 4 ته مو به اچوي هر څه ته به تیار یو که نه تیار به یو که نه پښتون به ازادوو که نه پښتون به ازادوو که نه پښتون به ازادوو که نه ازادوو بیا په ولاړې ودرېږو دا ټکی غلطي چې زه ازادي غواړم څه شي نه ازادي غواړم ظلم او جبر نه ازادي غواړم ازادي غواړلو څه شي چې ما پښتون وینه دې نوره نه تویېږي ازادي غواړلو دغه نه چې ما پښتون دې نوره عزتونه نه خرابېږي ازادي غواړلو دغه نه چې ما پښتون دې نوره شامله پګړۍ نه خرابېږي ازادي غواړلو دغه نه چې ما پښتون ټول سړی دې نوره نه چغېږي یا بغېږي ازادي غواړلو دغه نه چې ما ماشومان دې نوره نه تباه کېږي که دغه ازادي خبرې موږ غلطه وي بیا دغه میدان چې یو تن چوک شو چې څوک چې کېدای شي بیا دې لاس شي دومره خبره موږ امن غواړو امن دغه نه غواړو چې ما عزت دې په امني ما مال دې په امني ما ځان دې په امني ما جومات دې په امني ما کور دې په امني ما کاروبار دې په امني ما دکان دې په امني ما بازار دې په امني ما مارکیټ دې په امني ما روډ دې په امني ما ګاډي چې سفر دې په امني زه دې په کور چا کور نه باره هر چېرته په امن یم که چېرته موږ دا خبره غلطه وي چې دا امن ته غواړې دا ته غلط کار کوې خو بیا لاس چیک کړو درېیمه خبره مو دا کړې ده چې دورا برانډې خواته د خدای اوبو خزانې دي اما برانډې خالي پروت ده برانډې پسې اوبو څوره لارې راغلې دي ټولې بند دي ما ته د برانډې ته د اوبو لارې خلاصې کړي اما ته د برانډې په ډک کړي چې ما ته یاد ای مخ ته نیر چالو شي اما شل لکه کرنالم ځکه ګلې ګلزار شي آباده شي زه دې نه باده چېرته در په در نه ګرځې له خیرات نه ټولوم زه چېرته په FC کې 140,000 لپاره په تورو غرو کې نه یې پروت چې زه چېرته په پنجاب او په سند او په کراچۍ کې چوکیداري نه کوم ټولو سره پیالې نه مینځم چې دې نه باده دا نوجوانان په باره ملکانو چې نه یې پراته مزدوري کوي چې دې نه باده زه په بټیو چې په اړه ساور چې خښتې نه کوم دې نه باده چې ما څلي څلي ماشومان مستریانو سره ګاډو تدریس نه ورکوي چې دې نه باده ما څلي څلي ماشومان نوجوانان چېرته ولاړ نه یې غلا ډاکې نه کوي چې دې نه باده ما وړوکي ماشومان نوجوانان فلانکو څو ډاکټرانو سره کلینډریګانې نه کوي چې دې نه باده
لسو کیلو داڼې ته نه یې ولاړې دې نه بعده چې ما تور سړی چېرته بوکرې چې خیرات نه ټولوي دې نه بعده چې زه چېرته په روډو باندې په فوټپاتو باندې نه یم پروت که ما دا خبره غلطه وي خو بیا ورته ووایه چې دا خړې اوبه ته مه غواړه نه یې زه بلوچي اوبه غواړم نه یې زه وزیر اوبه غواړم نه یې زه خټک اوبه غواړم نه یې زه نار مروته اوبه غواړم زه د هېچا اوبه نه غواړم زه ډېم ته له کورمې نه هغه اوبه غواړم چې کومې اوبه کورمې چې درومې کراچۍ سمندر ته ضایع کېږي هغه اوبه غواړم دغه بعده به اورا بېرته نو چې ما ته خدای ګیس تیلو خزانه راکړې ده ګیس راکړه چې ما تور سره په غوسیو په دربلو باندې دې نه بعده مړۍ نه پخوي ما ګیس لاړ پنجاب ته هلته پنجابۍ په ما ګیس باندې چای مړۍ پخوي کارخانې په چلوي او ما یو کور را په ګردۍ ځیلله کې مروت چې نسته چې دا یې ما خپل ګیس ته طلا ور ووایه چای مړۍ په پخه کړي دا ګیس چې ما څومره حق ته بیټنی زه یم ځیلله کې مروت ته بیټني خاوره یې ما خاوره ده ما خاوره یې بیټني خاوره ده دا ګیس چې به حق غواړو خو چې له خړو اوبو تر لیاسوي د بعده به بیا انشاءالله زه تا ته په ګیس باندې جنډه لګوم لکه نن مې په براندیم باندې سپینه جنډه ګړوبي واله لکه د اوس لکه ده دغه بعده مې اورې پیرزو غرو چې کراچۍ صرف فیکټرۍ لګولې ده ټول غرونه مې یوړل 50 کروړه روپۍ ورځې آمدن ده 30 کاله ووتل کله دغه فیکټرۍ نه سوا دې وړوکو وړوکو نوکریګانو نه وړوکو نوکریګانو نه که بل چاته له دغې فیکټرۍ نه چاته څه شی میلاوي خو بیا دې لاس شي هغه وړې نوکریګانې دې داسې دي چې په یوې نوکري باندې یو پښتوني یو مروتي یو پنجابایي مروت په 50,000 تنخواهي په هغې نوکري باندې بیا پنجابي 3 لکه روپۍ تنخواهي که نه وي دلته به فیکټرۍ والناست پنځمه مې اورې تنبم والا کبوخیلو فیکټرۍ ده ته بېشکه یې تنبم جوړوه ته بېشکه یورینیم وړه په اربو په کلبو روپۍ خو که ما څه حق کېږي خو هغه ما ته راکړه که نه لکي مروت ته شپږمه خبره مو دا ده چې ایمان روډي نسته طریقې له برانخیل روډ ته وګوره کوټ کشمیر روډ ته وګوره سلیمان خیلو روډ ته وګوره منجیوالې روډ ته وګوره لنډیوې روډ ته وګوره نوره روډو ته وګوره داسې روډونه دي لکه فلسطین غوندې چې چېرې 100 کاله جنګ په تېر سلی اوس به زه روډونه نه غواړم اسپتال چې بیمار تر کېږي اسپتال چې بیمار تر کېږي لا به د خلیفه ګلنواز بنو چې پښې سړېږي لا به د پېښور چې پښې سړېږي بل ځای د پښو سړولو ځای نشته ده ولې زما جرې ته کوټاره یم یاره جی څه ځکه نسو ویلی یو خو پښتانه خو نه جوړ کړي یې ماجره کوټران دي زه دا وایم چې ما مروت نه کلک پښتون کوم ځکه مخ بیا بل نسته مروت نه کلک پښتون نسته بل ځکه مخ هغه باندې بیا کلک خلک کوم ځکه مخ باندې بیا ټول پښتانه دي دا نه چې زه وایم چې نوره پښتانه له ما خندني دي لا کمزوري دي هر سړی خپل قوم صفت کوي بیټنی بیا بیټني صفت کوي یو وزیر بیا وزیر صفت کوي دو څلوالی یو وزیر څلوالی یو مسعود څلوالی یو بیټني څلوالی یو خټک څلوالی یو بنګش څلوالی یو پښتون چې پاکستان دنیا په کوم ګوټ چې پروت ده یو پښتون څلوالی دا یې مروت څلوالی ده یو مروت څلوالی دا یې ټول پښتون څلوالی ده
मरवत न तो कमजोर है, उसर में कमजोर है।